او عین شاید د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ هم سوي دي. واخلي دا به د افغانستان یې کنه مستقل هیواد به دا به څنګه حسابي مثلا وایي افغانستان به مستقل هیواد جوړي ځکه بلوچستان هغه چې پورې تنها بلوچستان هم دا کار نشي کولای سه دوی د دومره زر خپل هغه ته ورسېږي. خو دا وروستیو بریدونو ته سړی ګوري کېدای سي پاکستان یو څه جوړ جاړی ورسره وکړي نو هغوی که جوړ جاړی له بلوچستان سره وسي هغوی له جګړې لاس اخلي. فرض مثال په خپلو معدنیاتو کنټرول دوی ته نیمه خودمختاري په حکومت کې ونډه ورکول د دوی سره سیاسي اړی دا ختمول. ټي ټي پی بیا په دې شیانو سره مذاکرات نه کوي چې فرض مثال ته به خاوره پرېږدي او نه یوازې د پښتنو تر سیمه د هغه په ټول پاکستان کې الهي نظام غواړي او هغه غواړي د امریکا سره هر رقم تړون دا ختمول غواړي د سود او ایم اف او دغه شیونه. نو د ټي ټي پی غوښتنې چې دي هغه د شرعي نګاه نه ځان ته هغه ورکوي او هغه یې د بلوچستان د خاورې د ازادۍ په خاطر یعنې بلوچستان او د هغه ترمنځ ډېر لوی ټکر نشته په ډېرو شیونو سره جوړ راتللی سي. په یو بل اعتبار ته ولې خوري په یو بل اعتبار کوي دی مخکې چې کوم تړونونه سوي دي د پاکستان له تاریخه تر اوسه نو اعتبار نشته پکې ځکه د اکبر بګټي وژل هغه نه وروسته د اکبر بګټي ځای ناستی او د دوی مشران وژل په ډېرو سختو حالاتو کې بندیخانو کې ساتل ورکول دا ټول هغه څه دي چې دوی ته ترمنځ باور ختم شوی ده. ځکه ما پرون هم د یو پاکستان د پخواني د پارلمان وکیل خبرې واورېدې چې زه 6 میاشتې مخکې د فوز او د حکومت لخوا د هغوی په نمایندګۍ لاړلم له بلوچستانو سره مې خبرې وکړې تقریبا 90% موږ سره جوړ راغللو چې جوړ راغلو نو دوی دی چې ما له فوز نه او له حکومت له دواړو نه د جرګې دپاره اختیارات واخیستل. نو چې کله موږ راغلو چې موږ دغه فیصله وکړله وایي فوز او حکومت ویل چې نه دا نه منل کېږي. نو چې کله ونه منل سوله بیرته جګړې زور واخیسته. او عین شاید د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ هم سوي دي. څو تړونونه شوي دي چې د پاکستان حکومت له هغه سرغړونه کړې ده او خپل هدف ته ځان رسولی د ټي ټي پي مشران یې په نښه کړي دي یا یې نیولي دي یا یې وژلي یا یې په استخباراتي لوبو کې بلیکمیل کړي دي. ښه بیلګه یې د وروسته کې د حکیم الله مسعود شهادت رسولو چې کله دوی د مذاکراتو له طریقه لوکیشن پیدا کړ د امریکا د ډرون په هدف وګرځېده. نو دغه شیونه دي چې نه ټي ټي پي ته دوی خپل باور پرېښی او نه د افغانستان حکومت یا له نورو ګاونډیانو سره. فرض مثال له چین سره دوی سپیک رسمي قرارداد لري خو د امریکا د فشارونو له وجې هغه قرارداد دوی همیش تر سوال لاندې راوړي. کله چینایي انجینران وژني کله د امریکا د یو څو روپو په خاطر دغه معاهده حتی نظام ورته بدلوي وزیر اعظم ورته بدلوي. عمران خان یو له کسانو نو چې سپیک هغه د پاکستان په خیر نه باله ځکه د نړیوالو ابرقدرتونو د چین د هند او د امریکا او د نورو هیوادونو حتی د عرب هیوادونو خوښه دا نه وه چې سپیک باید جوړ سي. نو هغه تقریبا د سپیک هغه ختم که کله چې بیرته د نواز شریف حکومت راغی سپیک باندې بیا له ګنګوسې شروع سولې بیا چې ګنګوسې شروع سو بیا د امریکا فشارونه شروع سو په بلوچستان کې بریدونه شروع سول. دا ټول هغه څه دي چې د پاکستان د تزلزل سیاست له وجې هیڅوک په دې اعتبار نشي کولی. یا فرض مثال دوی په تېرو 20 کلونو کې د افغانستان له جمهوري حکومت سره ډېر قراردادونه درلودل هغه یو باندې موافقه نه ده شوې. بیا د طالبانو په راتلو سره چې دوی کوم قراردادونه کړي وزارت تجارت تللی اتاق تجارت تللی ده یا نور سازمانونه چې هغوی سره کوم قراردادونه د تجارت په اړه درلودل دوی یوازینی ویره د چاربهار نه لري هلته ورسره وکړي افغان تجاران چې په دې لار مالونه راوړي بیا ستونزې او مشکلات ورته جوړ کړي ځکه دوی خپل اهداف لري. یوازینی هدف یې په افغانستان کې ناامني دلته تجارت له منځه وړل او بل په دغه پاکستاني مالونو د پاکستان لار چې کوم مالونه راځي دوی خپل هدف ته ډېر په اسانۍ ځان رسولی سي. که چېرته د چاربهار له لارې افغان تجاران کار کوي تجارت کوي نو ایران بیا دغه سیاست نه لري چې په تجارت کې هم دوی خپل تخریبي هغه ترلاسه کړي ځکه دوی غواړي چاربهار کامیابه شي او د چین لیوالتیا چاربهار ته په آخره کې وروستی شای سردرد چې د پاکستان سپیک ته پیدا شوی هغه د واخان لاره ده چې په ډېرې تیزۍ سره پرې باندې کار روان ده. چینایانو له هغه خوا نه او د افغان حکومت له دې خوا نه دوی
ټول دې نتیجې ته رسېدلي چې پرېږدي نړیوالو سیاستونو ابرقدرتونو د سیاست او د افشارۍ ښکار ګرځېدلی، نو ولې موږ چاربهار نه اختیارو؟ په چاربهار کې دوه رقیب هیوادونه چې هندوستان او چین دي، هغوی هم دې موافقې ته رسېدلي دي چې موږ به په چاربهار سیاست نه کوو، دلته به تجارتي راکړه ورکړه کړو. او تقریبا اروپایي اتحادیه عرب ملکونه هم دي چې ګوره ایران سره قوي مخالفت لري نسبت پاکستان ته، چې پاکستان دوست ده، اما د چاربهار په رابطه عرب هیوادونه هم د چاربهار مخالفت نه کوي. چینایان خو په خپل ځای باندې پرېږدي. دغه ټول هغه درز غب ده چې پاکستان کې روان ده، چې دوی د امریکا لمن هم نیولې ده، چین هم نیولې ده، هند هم چینګ چینګ کېږي او له افغانستان سره بیا دښمني کوي، افغانستان باندې لارې بندوي. ډېر جنګونه د هند او پاکستان ترمنځ سوي دي، اما واګه بارډر نه ده بند سوی. ډېر مشکلات د چین او د هند ترمنځ پیښ سوي دي، اما دوی خپل سیاسي راکړه ورکړې ته پای ټکی نه دی ښی. پاکستان یو له هغه هېوادونه ده چې افغانستان سره په معمولي خبره د فشار د آلې په توګه کله مهاجرین بانه کړي، کله لارې بندې کړي، ځکه دوی فکر کوي چې افغانستان بل بدیل نه لري. کله چې ټرمپ د چاربهار پر رابطه باندې توندې نیوکې وکړي، پاکستاني ژورنالستان که تاسو تعقیب کړي وي، دوی ډېر سخت خوشحاله و چې بیرته د ګوادر او د کراچۍ هغه رشد کوي. اصلا دا کراچۍ دوی په خپله له پښو غورځولی، چاربهار ګوادر دوی په خپله له دغسې حالت ته مخ کړی چې د افغان تجارانو زرګونه کانټینر په کراچۍ کې او په لاره کې بند پاتې دي، یا د مالونو تاریخ تېر سوی، یا هغه خپل سیزان ته نه. اوس دا چې کوم د اختر دپاره سامانونه اخیستل سوي دي، نړۍ په هر ګوټ کې تجار پوهېږي په دغومره وخت کې ما ته مارکېټ ته رسېږي، دوی پرې لاره بنده کړله. اوس دغه دا اوس هم چې خوسي کې د افغانستان مارکېټونو تر تقسیمه پورې 10-15 ورځې رسېږي، نو دا به څنګه تر خلکو رسېږي؟ څنګه به هغه افغان تجار خپلې پیسې بیرته لاسته راوړي؟ بیا به څنګه په دې پیسو نور مالونه اخلي؟ نو دا دوی د یو پلان مطابق کوي، کله د میوو واخسي، کله داسې یو څه چې د افغانستان په ګټه دوی دغسې یو سیاست رامخکې کړي، کله په پوستا جنګو کې، کله په کنډتارو کې، کله وایي هلته چاودنه وسوه دا تا کړې ده. نو هغه ټول دا شیونه سره یو ځای کې د پاکستان او د امریکا ارادې د افغانستان په وړاندې ښې نه دي. مننه جنرال صاحب. ها بل کوم مې ورور که کوم پوښتنه لري مهرباني وکړئ. مدني صاحب روغله دی دغه لږ وخت ورکوي سپینګیره دی دا هم سره اغلاس وي والله تعالی دې راولي هر کله دې راشي. مدني صاحب څخه مخکې چې ډاکټر صاحب ته ورشو د هغې د احترام په خاطر هم چې هغې هم وخت راغلی دی ناست دی دلته تر څو تعادل چې دی هم مراعات شي. هغه خو به نه وي چې وایي عبدالله مبین ته پیسې ورکوي، هغه خو به نه وي. نه 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 دا مدني صاحب دا بل ځوان دی، ډېر ښه ځوان دی او ډېر دروند شخصیت دی عبدالله مدني صاحب. په رښتینی مدني دی، رښتینی مدني صاحب. ډاکټر صاحب عاطف مختار مهرباني مایک ستاسو دی. و تواب صاحب سلام تاسو ته، ستر اعلی حضرت جنرال مبین خان که زموږ سلام مني ته هم سلام، او نورو ته وخت ورکړه. زه خو فقیر څه ووایم دلته ډول جنګ وبرکاتو د نړیوالو ستراتیژیکو اړیکو ستر رئیس ته د ما سلام. ډاکټر صاحب مو سره پاس نه 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 سید یو فهیمه ورور مې زما په لایف کې وجدې موډریټور نه کو هوست نه نو ما ته نه وي چې څه وکړم زما په لایف کې ما ډېر بد ما په لایف کې ته چې ما ته مشورې راکولې بد خبره ما تا کله مشوره درکړې ده راکړې ده مشوره ما ومنله ما خو مې ما کله مشوره درکړې ده یاره ته ټولو په خلاف به د جهاد شروع کوم. زه حساسیتونه نه درکې، زه حساسیتونه در کوم ورو به زه څنګه په یو سکرین کې کښېنم. زه بس مهرباني وکړې چا نوبت دی. ها وربه شو ډاکټر صاحب سوال لري که نه؟ نورو ته وخت ورکړه. الله تعالی عزتمن لره دوستان د ډاکټر صاحب نوی راغلی دی د ټیک ټاک ته دا در سره فالو کړئ، که ما نه فالو کوئ هم خوښه خپله خو دا سړی فالو کړئ. تواب صاحب د ډاکټر صاحب د هیله وکړه ځکه ما ورته لینک ولاږه. ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اباده سوکاله و چې ورور چې راغلي او برخه ده واخیسته. ډېره مننه ډېره مننه. ته به داسې وایې چې دا ستا په غوښتنه راغلی دی. لینک ولاږه که ما ورته ویل راشه جنرال صاحب ته غواړي
صحیح دی. جنرال صاحب او تواب صاحب د غواړي راشه راغی دا بد کار وشو بیا هم کور آباد بچی لوی. ها عبدالله مدني صاحب خراغلاست درته ویو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سړی مې شي خیر راغلی. تاسې بنډار کوئ. مدني صاحب مهرباني وکړئ ښه راغلاست درته یو موضوع د پاکستان ده. ډیره مننه جناب تواب عبدالله صاحب محترم، جنرال صاحب، ډاکټر صاحب. مننه مهرباني. نه پوهېږم زما اواز تاسو سره شته که نه؟ اوس سم دی، مهرباني وفرما برادر. ټولو د قدروړ مشرانو ته جنرال صاحب او تواب صاحب، فهیم افغان صاحب، ډاکټر صاحب او مجبور صاحب، څومره ملګري چې لایو کې ناست دي ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه. الله مو عزتمن لره. نه پوهېږم زما په انټرنیټ کې څه ستونزه ده، ستاسو اواز ما ته بندېده او زما خبرې کېدای شي تاسو ته بند درځي. که ما ته اجازه راکوئ زه به لاندې کوشم او بل آی ډي نه به راشم که زما اواز بندېږي. نو اواز یې ډېر صحیح راځي ورور، زموږ غږ صحیح لري. ستاسې انټرنیټ کې مشکل دی، که بلې آی ډي نه هم راشي هلته انټرنیټ ښایي ستاسې سیګنل ښایي چې کمزوری دی. کېدای شي نه پوهېږم، الله اعلم. بس ستاسو خبره ما ته بندې راځي، په دې وجه مې وویل چې تاسو ته مزاحمت نه شم. خدای مو خوشحاله لره. ډېره مننه. جنرال صاحب ډېرې ښکلې خبرې وکړې. حقیقت هم دغه دی چې امریکا او پاکستان ځینې نور دغسې هیوادونه دي چې د افغانستان ملت په شمول باندې نظام ته هم ښې ارادې نه لري. موږ باید سره راټول شو، سره یوځای شو، د یو بل احترام وکړو، د یو بل سره تعامل وکړو. همدغه مو د خلاصون لاره ده. ډېرې بدې ردې، ډېرې ټاپې و ډېر الزامات هم په یو بل باندې ولګول خو فایده هم حاصله نه کړه. ښه خبره به دغه وي چې یو بل ومنو، د یو بل د زخمونو دپاره ملهم جوړ شو، نه د زخمونو دپاره مالګې. یقیني چې جنرال صاحب خبره وکړه چې دوی په هره بنا باندې ځینې وخت د هغه وخت چې هغه د افغانستان د میوو موسم وي په هغې وخت کې دوی مشکل جوړوي په کرښه باندې چې څه نه څه تجارانو ته د افغانستان د ملت ته نقصان ورسیږي. د دوی ارادې اوس نه دي، دا تر اول هم دغسې دي، خو موږ افسوس په دې باندې راځي چې نه سره یو کېږو. څنګه وکړو؟ که سوچ هم کړی وي زموږ مبارزه تر همدې ځایه پورې ده چې پلانی زنده باد او پلانی مرده باد. زه خو وایم چې هغه افغان چې هغه غره کې شپون هم وي خو چې په افغانستان باندې مین وي هغه زنده باد. خلاصه خبره ده. نور په دې مرداباد زنده‌باد باندې نه کېږي. اصلي خبره دا ده چې موږ باید که کشران دي، که مشران دي، که هر څوک دي، که هغه مبارزین دي، که غیر مبارزین دي، باید د یو بل وزغمو، یو بل ومنو، د یو بل احترام وکړو، د یو بل خبرې ته غوږ ونیسو. که چېرته هم چا د چا په ضد باندې خبره وکړه باید مستقیما ځواب ځکه ورنکړو چې هغه بیا پوهېږي چې دغه ما ته ځواب راکولی شي خو ما په دې باندې ځواب نه راکوي چې هغه غواړي چې نور سره نږدې شو، واټنونه نور کم کو. دا واټنونه پیدا نه لري. زه وایم چې تر ټولو مهمه راختلی هم دې دپاره یم، الله اعلم نور نه پوهېږم. جنرال صاحب سره زه د نږدې نه پېژنم، نه ډاکټر صاحب پېژنم، خو صرف یوه هیله د مشرانو په زه د یو کشر په نسبت باندې کېدای شي زه د دوی نه مشر هم وم، خو زه ځان کشر ځینې بولم. زموږ دواړه مشران دي، دواړه ورونه دي، دواړه ستوري دي، دواړه ښکلي مبارزین دي. جناب تواب سے محترم که د دوی دو ترمنځ په دې مبارکه میاشت کې د دوی ترمنځ کوم زړبدګۍ وي، څه خبره وي، په دې باندې باید وغږېږي. د دوی دوه هغه نن هغه څه مشکل چې په منځ کې دي، څه خبرې په زړه کې دي، هغه نورې پرېږدي. بېرته دوی هغه خپل مخکنۍ مبارزه چې دوی به په فیسبوک کې کوله ډېر د مینې مبارزه وه، ډېر د محبت مبارزه وه. زه پوهېږم چې د یو بل نه به خفه وي، د یو بل نه به کېدای شي څه ګیلې لري، خو زه د یو ورور په توګه باندې دواړو نه د
دې مبارکې میاشتې په خاطر باندې هیله کوم چې دوی د نن هغه مخکني اختلافات پای ته ورسوي. دغه هیله که د ورورګرۍ بیلې که د افغانیت بیلې که د اسلامیت بیلې دواړه راته ګران دي. په خدای مې د قسم په دواړه باندې افتخار ځکه کوم چې دواړه مشران دي، ښه مبارزین دي، پوهی خلک دي، خلک یې پیژني، خلک غوږ ورته نیسي. نو زما مبارزه په همدې هدف باندې ده چې زه وطنونه کم نه وطنونه اضافه کول. الله تعالی مې عزتمن لره زما هم دغه نظر و، دغه مې وس و، نور به زه څه وکړمه. خو د دوی په منځ کې فهیم صاحب، جناب تواب عبدالله صاحب، دغه ورونه نور دي. نن به دغه مسله حل شي. که دوی په ما باندې څه پور ږدي څه بد ږدي، دوی په مخ کې به یې زه پرې کوم پروا نه لري، خو د دوی هغه اختلافات باید ختم شي. خدای تعالی مې عزتمن و پتمن لره، خوشحاله اوسئ. السلام علیکم. مننه. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله تعالی تاسو ته جزای خیر درکړي. قدرمن عبدالله منی صاحب، دیو اختلافات چې دی اوس سیاسي شوي دي، سیاسي څخه چې دی شخصي شوي دي، خو په شخصي مشکلات کې دي دومره کولی شي چې یو بل پورې د کار نه لري. ځکه پخوا صف یو و، د یو صف لپاره مبارزه کول او صفونه بیل شوي دي. صفونه چې بیل شوي دي، اختلاف نظر را پیدا شوی دی، هغه پرېږدئ. هر سړی خپل حق لري چې خپل نظر څرګند کړي، مګر په شخصي لیول باندې چې پر یو بل باندې تعرض مه کوئ، یو بل سره چې کار مه لرئ. نور تاسې خپله مبارزه کوئ، هغه به خپله مبارزه کوي او په همدې کې پرېږدئ سره، او یو بل ته زړه کې کینه مه ساتئ. دواړه ښه خلک هستئ، خو بس په خپل ځای باندې یو خوبي لرئ، بله خوبي لرئ، په هغې باندې به زه بحث نه کوم. او منفي نقطې چې دی دواړه لرئ، زه هم لرم، بل هم لري. خبره دا ده چې دلته موږ او تاسې هم دا څو کسان یو چې راټولېږو، که د هر ځای کسان دي، ښه خبره ده چې هغه په ښه خلق او په ښه دغه سره یو بل سره کینو پاسو، نو دا به بهتر وي. خیر، دا دواړه په خپله زموږ څخه پوهې خلک دي، موږ به اوس دې ته څه نصیحتونه کوو. زه پوهېږم چې دواړه به چې دا اوس سر به یې نیولی چې دا اوس ټیشه شو، دا کم د تبلیغیانو جماعت ته راغلي او خاصتا جنرال صاحب په وجه دی داسې چې سم به راته پکار وي چې دا یې ټیشه شروع کړی دی. جنرال صاحب که تاسو ویل لرئ، مهرباني مایک ساس دی. خبر یم چې په ټانک کې برید سوی ده، نور هېڅ باندې نه یم پوه. او داسې مې نن طبیعت خراب و، داسې سترګو نه مې اوښکې راتلې دي، وینې دي هغه له لاسه، د خفګان له لاسه اگر مگر کې اچولی یم. ما سره نن خبرې نه کېږي. د مدني صاحب خبره راواورې جنرال صاحب، د مدني صاحب وینا راواورېده. د هغې انټرنیټ ډیزلي شو، د هغې انټرنیټ ډیزلي شو، ډیزلي سر او کار د تواب صاحب خامخا به ډیزلي کوي. ښه دوستانو، څنګه داسې ماتم شو؟ هغه نه پوښتنه وکړم تواب صاحب ته تاسو اجازه یي د محترم د دې ډاکټر صاحب نه د پاکستان په تړاو باندې چې دا حالات به د خامخا نږدې نه څارلي چې د ده نظر څه دی. دا نن بیا په دغه کې حمله شوې ده، پرون هلته په د بولان کې چې د ټرینې البته دغه څه نظر لري؟ حالات سیاسي، اقتصادي او نظامي او ټولنیزې کومې خوا ته روان دي ډاکټر صاحب؟ علیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. پوښتنه چاته مطرح ده او څه پوښتنه دې وکړله؟ دغه ډاکټر صاحب نو پوښتنه وکړه د پاکستان دغه حالاتو باندې رڼا واچوي که نه. جنرال صاحب ورباندې واچوله، ماشاء الله تفصیلي وغږېده، نو چې د ده نظر څه شی دی؟ جنرال صاحب تاسو ویل لرئ د پاکستان د حالاتو په اړه باندې؟ ښه، او مصروفي عیسی خان سړی به شي په خیر راغلی ورور. سلام علیکم تواب صاحب، سال در جوړه جوړه په خیر. ورور صاحب مجاز موږ چې کله ځوانانو په هغه وخت کې هم د عیسی خان ته چې دی ماما ویلې، نو که اوس ورته ماما ووایي اوس به وایي چې ته په خپله سپین ږیرې با ته څنګه ماما وایې. نو د دې د خاطر ورته بس اوس عیسی خان ویو. زه هم سپین ږیری یم وګوره، بیخي سپین ږیری شوی یم. الله اکبر. د ما سر دغه کومه خبره چې دا مخکې ورور وکړله، ما همدغه غوښتل. موږ او تاسو داسې سنگر دی. نو الله تعالی دې وکړي چې دوی لکه څنګه چې پخوا په فیسبوک کې ډېر په مینه او محبت سره دوی یو بل سره باز کولو او دا د اسلام دشمنان او د وطن دشمنان یې ټکول، که چېرته بیا الله تعالی یې هماغه یو سنګر کې کېنوي، نو داخل افغانستان کې خو مشکل نشته، خو چې دا یې باندې
دغه بعضې خلک مشکل پیدا کوي یا نوې د غلامۍ او د افغانستان ته د جنګ د راوړلو په لټه کې دي دغو دپاره چې دوی یو شي نو دغه به ډېره ښه وي دغه د ما هم نظر و انجینر صاحب عبدالله جان ورور همدغه خبره و نور شی نشته دی سلامت سی ژوندی اوسې الله تعالی دې عزتمن لره مجبور صاحب محترم مایک ستاسې دی تواب صاحب چې د به مشانو خبرې وکړلې مدني صاحب او فهیم صاحب او دغه د اوس ملګری چې کوم غولی او سپین ږیری دا هم زموږ مشر دی ټولو ته موږ احترام لرو والا خو موږ به دغه کې څه ووایو موږ خپل هم دا غواړو ویلې چې د رژیم مبارکه میاشته دی که اختلافات ډېر زیات نه وي شخصي نو ښه دی چې دغه خبره دلته حل شي لنډه دی په دغې علیکم السلام پرون خو دې راته لانجه لیدلې وه سني افغان خورې توبه مې دي ستاسو د راپورته کولو نه پام ګوره پام چې راپورته یې نه کړي پام پرون هم راته کار لیدلی دی چې طالبان هم راته داسې په غوسه کړي دي چې مه کوه پوښتنه نو څه وکړو خو ته بیړه باد ته صبر جنرال صاحب نو څو پوښتنې وکړه جنرال صاحب سونی افغان خور راغلی ده کال یې کړی دی اکسپټ یې کړم که نه جنرال صاحب ورته وو جواب نه درکې پوه چې نه نه چې جواب نه ورکوي پوه شي چې وو نه هره موضوع چې د هغسې نه وي چې ته په کوم طرف روان یې بیم افغان صاحب یوې موضوع مجبور ده او طواف صاحب ته پاږي اخره کې دا خویندې په هغه کسانو راوګرځېدې ښه چې چا چې د دوی پلوی کړو په هغوی اخره کې راوګرځېدې په خدای به خبر وکړو دی مو غوښته هغه خور اجازه وغوښته جنرال صاحب اجازه ورته ورکړه ځه چې راشي خو طواف صاحب ماشاءالله ډېر فصاحت او بلاغت دغه خویندې لري ډېرې منطقي خبرې کا ګوره دغه یو ورور چې دی بېګا هم ډېر توهین ورته کاوه دغه چشمو والا تا نه تاسې پېژنئ څوک دی غورځنګ عزیزي په نامه باندې د ده نوم غورځنګ عزیزي دی نه دا لاندې یو کس لیکلی دی غورځنګ عزیزي دی ډېر زیات کامنټونه یې وکړل د ورور وایي چې راپورته یې کړم نه اوس دلته خو ډېر دغه د دې دغه نه کار اخلي چې زه فلانکی یم چې یعنې متوجه شي ورته چې دا اوس څوک شو او دې کار کې کامیاب شو دا خبره ده نه دې پېژنم وروره او چې نه دې پېژنم مستعار اکاونټ هم لري نو هیله کوم خفه نه شي طواف صاحب هغه یو کس دی تقریبا 2000 کومنټونه درته وکړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ما جیب کا بس دا هغه کاپي پیسټ کامنټونه د هغې پسې لاس خوږېږي لکه ولې لکه زه درته حیران یم چې دی لکه وروره لکه مطلب دومره وخت او زه به دلته په دغې دومره ریکویسټونو کې په دې کې یم چې ښه خدای پاکه په دې کې اوس زه څوک راواخلم دا اندر صاحب راواخله که نه یعقوب اندر صاحب ګوره هغه خو عالم وړوکی دی جنرال صاحب دا ستا یو غورځنګ خو د انجینر صاحب مجاهد دی کېدای شي چې هغه نه اسلام آباد ته راغلی سلامونه یې در باندې وې ما نه یې پوښتنه وکړه چې د تواب سره کله که مخ شمه نو کېدای شي چې د انجینر صاحب مجاهد نه وي عیسی خان صاحب هغه په خپل نوم راځي ورور هغه په خپل نوم راځي په خپل عکس راځي دا څوک مستعار غونته کېدی تواب صاحب دغه افغان صاحب راپورته کې که ځینې زه به کته شم خیر دی نه زه 2 سیټه خالي دي 2 سیټه مې خالي پرېښي دي اوس په دغې ریکویسټ کوونکو کې چې دی کوم یو انتخاب کړم اوس کویم که دا انتخاب کړم فلانکی خفه کېږي که فلانکی انتخاب کړم بستانکی خفه کېږي او دلته خو د افغانانو ډېره ده داسې کوم پکې ډېر دي صاحب زه به کوشش کوم چې نورو ملګرو ته وخت هغه شي ما کوشش کوي زه یې لاندې اورم یاده چې پلانکی دی راځي بستانکی دی راتلل طرفه یې راخېځوه چې څوک راکې ختم موږ به هم پکې خیږو والا صحیح خبره دی جنرال صاحب چې روژې کې مونږ خېږي باید مونږ ورکې وخېږو نو تواب صاحب د جنرال صاحب بزرګوار نه یو پوښتنه وکړو اجازت دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د ټولو مبارزینو وحدت یووالی وروري غواړو او بله خبره دا د جنرال صاحب بزرګواره ماما مې ویلې چې دغه لویه جرګه راځي په دې کې به د اوسني حکومت د امارت اسلامي 3 کسان به یو په کس به مالک یو به ځواني پکې نو په دغه کله کې مثلا د 3 کسان د امارت اسلامي دغه جرګې ته ور داخل سي
نو خو بیا لکه چې لږ زوره بېسوره سو نو تاسې څه فکر کوئ او که بیا درې کسه د امارت اسلامي د هر ولایت هر ولسوالۍ نه سي خو بیا لکه چې خونداره رانغله ستاسې څه نظر دی محترم ما مخکې په دې اړه باندې خبرې وکړلې او تلویزیوني برنامې کې مې هم دا خبره وکړله چې جرګه یوازې نوم نه ده جرګه اصول لري پرنسیپونه لري عنعنات لري که موږ یو ځل جرګه راولو په دې جرګې کې به وروره متنفذین د قوم علما سپینګیري ډاکټران انجینران د پوهنتون استادان سیاسي څیرې رسنیز فعالان هغه څوک چې د هېواد له حالاتو ښه خبر دي هغه پکې ګډون کوي او د ګډون ترڅنګ د جرګې پریکړه ډیره مهمه ده چې جرګې پریکړه آزادانه وي جرګې د جمهوریت په وخت کې هم سوي دي د کرزي د غني بیا ډیر دا جرګې مرګې سوي دي خو پریکړې مهمه دا ده چې پریکړو باندې بیا عمل کیږي که نه کیږي نو زه خپله په دې اړه باندې ډیر معلومات نه لرم چې دا جرګه کې به څوک وي مهمه نه ده چې که زه پکې نه یم وزیر پکې نه وي احمد محمود پکې نه مهمه دا ده چې څوک به پکې وي کوم خلک به دا جرګه رهبري کوي د جرګې پریکړې به څوک ابلاغوي او په کوم مورد باندې دا جرګه راټولیږي دغه ټول هغه شیان دي چې دې ته باید موږ منتظر پاتې شو تېره جرګه خو چې کومه وه چې وشوله هغه کې خو غیر له دې چې همدغه ملا صاحبانو پکې او پریکړه هم پوه نه سولو چې کومه پریکړه وه او رسنیو نه مهاره وه رسنیز ادرس کې نه د جرګې د دننه ګډونوالو چا پکې خپل نظر ویلی نه د باندې څارونکو چا کوم نظر پکې ورکړه نه رسنۍ ته خبرې سولې نو د راتلونکي جرګې په اړه باندې زه نه کوم نظر ورکولی سم نه یې له وخت او تاریخ خبر یم نه په دې پوه یم چې په کوم مورد باندې کیږي هر چیرته چې او دا کیدای شي ګنګوسې وي چې او پریکړه د جرګې کیږي جرګه راغوښتل کیږي مخکې له مخکې د جرګې په اړه باندې اعلامیه نشریږي چې په دغه مواردو باندې موږ په دې جرګه کې خبرې کوو چې دا یوازې د جرګې غونډه ده پریکړه ده راغونډېدل دي څوک دي پکې دا ټول هغه څه دي لکه اوس د دې جرګې دا معلومات نشته چې له خارج نه به کوم افغان ګډونوال لري که به یې نه لري ځکه موږ په میلیونونو افغانان له هېواده بهر لرو نو جرګه خو دا معنا چې هر څوک پکې خپلې ستونزې وایي اوس فرض مثال دغه اروپایي هیوادونه امریکا سواد عربي هیوادونه په ټوله نړۍ کې افغانان دي هغه خپله د افغانستان په هکله باندې ځینې تشویشونه لري یا نظرونه لري یا حل لارې لري چې هغوی به هم په دې جرګه کې په دې هغه کې پرېکړه کې په دې کې ګډون کوي که نه ځکه ډېره حیاتي جرګه خو هر وخت حیاتي وي د افغانستان دپاره نو دغه شی باندې زه معلومات نه لرم او ګنګوسې بولم یا فرض مې ځکه هېڅ ادرس نه ما تر اوسه د جرګې په اړه داسې څه نه دي اورېدلي سلامونه دی ورسیږي تواب صاحب ډاکټر صاحب جنرال صاحب نه یوه پوښتنه زم لرم فهیم صاحب خدای دې وکړي ټول جوړ یاست جنرال صاحب که تاسې احیانا د دې جرګې ګډونوال واوسئ تاسو د به اولویتونه څه شی وي د افغانانو خو دا هیڅ ممکنه نه ده فرض مثال که چېرته ما ته وخت پیدا سو په دې کې زه به د افغانانو هغه افغانانو ستونزې دومره ډېرې دي چې انټرنېټ ستونزه چې ټول افغانان په هغه متحد کیږي که چېرته حل راوځي هغه د نجونو په وړاندې د مکاتبو خلاصول دي دا دی یو دویم کار اهل کار ته سپارل دریم معدنونو د استخراج دپاره لابي کول په مسلکي توګه دی بل د مهاجرتونو لړۍ درول څه علت ده چې 8 میلیونه یا 2 میلیونه یا 1 میلیون یا 10,000 کسان له افغانستان نه ووتل ولې نو د دې علتونه معلومول او بل تر ټولو زیات مهمه د پاکستان او ایران نه د افغان مهاجرینو د راستنولو دپاره یو قوي ماستر پلان که دوی باسي که نه باسي موږ باید زمینه ورته برابره کړو په دې شي باندې کار وکړو
مننه جنرال صاحب. ها دوستانو لاندې زه خو زه دوستانو چې اپلای کړی د سپیکر دپاره نو یو پوښتنه کوی بېرته کې وځئ. سلام اول د ټولو ته سلام ورسېږي بیا جنرال صاحب ته که دا جنرال صاحب لږ موجود یې زه ورنه یو دوه پوښتنې بیا وکړم. وعلیکم السلام. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو پوښتنه د ډاکټر صاحب محترم نه وکړئ، ډاکټر صاحب حاتف مختار نه. نه دا ډاکټر صاحب یو څو ویډیو وی جنرال صاحب یو څو ویډیوګانې خېزولې وې نو دغه باره کې ورنه پوښتنه کومه که خفه کېږي نه نو جواب دې راکړې. زه یم تاسې د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ، هغې هم یو څو ویډیوګانې پورته کړي دي. ډاکټر صاحب دوی دومره خاص نه پېژنم. ډاکټر صاحب حاتف مختار چې نه پېژنې ته نو بیا نوې راغلي دي مجازي نړۍ ته. بیګا شپه جنرال صاحب هم یو څو خبرې وکړې چې ولا دلته خلک لایف ته راځي او دوی د ګفټینګ او د دې شیانو لپاره. زما بیګا شپه اول ځل و چې زه لایف راغلی وم، هغه هم دا سوچ پې چې زه په دې هغه باندې زه دومره د دې هغه باره کې نه پوهېږم، خلک هم دومره نه پېژني. زه یو عوام وشمېرئ داسې هغه لکه زه یو عام انسان یم، داسې نه یم چې زه دومره سیاست کې یا خلک پېژنم یا دومره څوک پېژنم، داسې ما عام انسان وګڼي او د عام انسان یو څو پوښتنې یې ذهن کې. دغه څو پوښتنې چې تاسو یې صرف غواړئ چې ځواب شي موږ به درته کس وښودلو چې ډاکټر صاحب عاطف مختار به یې ځواب کړي. تاسو ولې جنرال صاحب ته ښه د عاطف مختار صاحب نه به یو پوښتنه وکړو. دا دلته چې دا بعضې خلک د پاکستان کې کله دوی چې جنګ چې وشي هغې باندې خوشحالېږي، وایي چې والا دومره ورکې شهیدان شول، دومره ورکې مړه شول وغیره وغیره. اول خو دا تاسو ته نه ښکاري چې دا د انسانیت له نګاه نه یو صحیح کار نه ده چې موږ د یو بل مسلمان ورور په مرګ باندې خوشحاله شو. او دویم دا که نه تاسو ته داسې نه ښکاري چې دا کوم مهاجرین چې هلته پراته دي که موږ داسې رویه وکړو یا موږ د هغوی په مرګ خوشحاله شو نو هغوی به بېرته همغه مهاجرینو سره به زموږ په څه رقم برتاو وکړي، هغوی سره به څه رقم تسلوک وکړي. تاسو ته داسې نه ښکاري چې تاسو د خپلو مهاجرو سره یو قسم ته ظلم کوئ؟ مهاجرینو اول سلام. مهاجرینو موضوع پاکستان سره یا زمون یو نړیوال موضوع دی. دویم دا دی چې د خوشحالي موضوع چې دا خو یو عکس العمل دی. که تاسو د افغانستان 50 کلن تاریخ داسې وګوري هم وګورئ نو د خلکو کور وران شوی، جومات وران شوی، کلي له منځه تللی. خو زما شخصي باور چې هر چېرته انسان په تهدید او تحقیر شي یا ووژل شي موږ نه پرې خوشحالېږو. خو د پاکستان نه مو غوښتنه به دا وي چې خپل پالیسي ته تغییر ورکړي. کوم مسایل چې په پاکستان کې نن پاکستان ته مخامخ دي دا د پاکستان د غلط ستراتیژۍ په نتیجه کې دي. د افغانانو په هېڅ تړاو نه لري. موږ د غریب ملک یو شی نه لرو، امکانات نه لرو، نړۍ مو په رسمیت نه پېژني، نظام مو داسې یو نظام دی چې کومنټ هم نشي کولی. په هر صورت موږ پرې نه یو خوشحاله او په هېڅ چا هم خوشحال نه وي. هېڅ یو انسان پزه هم ویني چې خوشحال وي. د مهاجرینو موضوع په افغانستان کې د طالبانو د نظام مسؤلیت ده چې داسې یو شرایط مسایط چې دوی وګرځي یا د نړیوالو قوانینو تر سوري لاندې UNHCR پرون هغه اعلامیه صادر کړ چې هغه بې حق لري هلته پاتې شي. نو زه کوم خاص زه د جرګې په هکله فقط یو نظر لرم. دا طالبان په افغانستان کې جرګه غواړي. د جرګه تر ټولو غټ یو اصل دا ده چې جرګه ته د صلاحیت ورکړي. که جرګه غواړي چې نور د ملا هیبت الله د افغانستان امیر نیو خو نه دي، یعنې جرګه د حزب سیاست باید ولري. جرګه باید د افغانستان د منافعو او ملي ګټو په رڼا کې باید فیصله وکړي او جرګه باید یو نظام لپاره یو تعریف ولري. تر هغه وخته پورې چې جرګه صلاحیت ونه لري او طراح او بنسټګر د جرګې ټول افغانان یوه ډله یو نظام یو حکومت وي، هغه جرګه نه بلل کېږي، نه په تاریخي لحاظ، نه په سیاسي لحاظ، نه په علمي لحاظ. موږ په افغانستان کې په معاصر تاریخ کې 14 سترې جرګې لرو. په دې 14 سترو جرګو کې صلاحیت د جرګمارانو سره و، صلاحیت د حکومت نه و. که احمدشاه بابا جرګه جوړ کړ 9 ورځې په قندهار کې جرګه و، پس له ده نه افغانان
احمدشاه بابا یې د افغانستان امپراتور وټاکه. میرویس نیکه لویه جرګه یې جوړ کړ د ګرګین په خلاف، د ګرګین باید له منځه لاړ شي. هم په قندهار کې ستره لویه جرګه وه، خو صلاحیت د خلکو سره و. آیا که په افغانستان کې طالبانو جرګه جوړوي، دا جرګه به افغاني ملي وي؟ صلاحیت به د خلکو سره وي. که صلاحیت د ملت او د خلکو سره نه وي، جرګه په افغانستان کې هېڅ معنا او مفهوم به ونه لري. ښایسته د یو بله پوښتنه، تاسو ته اوس وخت کې ښکاري چې لکه اوس چې کوم حکومت روان دی دې کې فیوریټیزم نشته ده، لکه تاسو وایي چې دوی خپلو خلکو ته ډېر حقوق ورکوي، عوام ته هغسې حقوق نه ورکوي. دې باره کې تاسو څه نظر ده؟ دا حکومت ګوره درې اصل د حکومت د ډیفکټو حکومت لپاره چې جغرافیه به لري، اولس به لري او په اولس باندې به حاکمیت لري. د افغانستان د جغرافیې حاکمان طالبان دي. مسئولیت دا ده چې باید د نظامونو سره د افغانستان د ملت له ادرس نه خبرې وکړو، خصوصا په دغه قضایاو. دا مسئولیت دی، دا دنده ده. زه غواړم چې تاسو ته یو خبره وکړم. دغلته زه یو ویډیو که تاسو ته پلی کړم او تاسو ته یې وښایم که نه، چې دغه کس چې دی همدغه اوسني حکومت نه و او دا دغسې یو قضیه کې ګیر شوی و، د غلا قضیه وه چې کوم هلته یې سلا غلا کړې وه، او اوس هم هغه چې ده په خپله وظیفه کې موجود ده، خپله ښه صحیح او د عزت بیرته همه خپل جاب ته طالبانو د استازي نه پوښتنه وکړه. موږ د طالبانو استازی نه یو او نه یې نماینده یو. نو دا جنرال مبین صاحب سیناست دا د دې خبرې جواب ورکړي که نه؟ هغه یو آزاد شخص ته خپل آزاد نظر لري، هغه نه پوښتنه وکړه. زه کوم نظر نه لرم. زه سمه ده، مننه. نه خوري نظر اخلي نو دا کس باید مجازات شي، لکه څنګه چې دوی عام ولس مجازات کوي، که غلي که البته هر جرم چې کوي همدغسې دی هم باید د همدغې شرط په چوکاټ کې چې کوم دوی دا وکړه باید مجازات شي، باید سزا ورکړي. مجازات هم نه شو، هغه اوس پورې همغه خپله کومه وظیفه چې وه دنده، همغه دنده باندې اوس هم ناسته د هغې بطور ټول فیملي هم هغه وظیفه کې د ښه د افغانستان کې ښه د عزت ژوند تېروي. داسې نه دي لکه د بعضې مهاجرو په شان چې پاکستان کې یو ځای کې بل ځای کې ډیکې خوري، بیچارهګان د تورخم په لارو کې ذلیله کېږي، هغسې نه دي. خو تاسو بیا هم چې دا کم دلته ناست دي دا مشران، دا بیا هم د دې حکومت سره وایي دې سره ولاړ یې. زه دې ته حیرانه یم چې تاسو څنګه داسې یو حکومت سره درېږئ چې هغوی کې اوس هم هماغسې پخواني کوله چې حکومت پسې ټوپک راواخلو او دلته چې دوی د وینو په توی کولو باندې نظامونه بدلو، نو دا خو د حل لاره نه ده. یعنې موږ او تاسو ټول باید په شریکه باندې اصلاحاتو دپاره باید غږ پورته کړو. د ټوپک مخه باید ونیسو، د قلم د لارې د خولې د لارې همدغسې په یو منظم دغه باندې چې دی باید د دغه شیانو مخالفت باید وکړو. تا چې اوس اشاره وکړه شواهد لري. یو بله خبره ته کوم دی، ما سترګو لیدلی حال ده کله کوم ورځ باندې چې موږ تورخم کې تېرېدلو نو همداسې یو دانه ښځه وه، هغې لږ بې نمبري کوله، خو خیر هغه خو د خولې په ذریعه مو ورسره خبرې کېدی شو چې یا بې نمبري مه کوو یا داسې داسې. دې نه مخکې موږ په هغه مخکیني حکومت کې هم چې کله اسلامي حکومت نه و، مخکینی حکومت و، دغه فوجیانو به چې کله د عوامو سره برتاو کوو ښه ښایسته لحاظ سره به ورته داسې خبرو په ذریعه به ورسره خبرې کولې، کله هم ټوپک ورته نه و راخیستی. دا ما په خپلو سترګو وکته چې همداسې څه خبره شوه، دا د اسلامي امارت یو نفر و او ما هلته په صرف بې نمبري باندې ټوپک راواخیستو د ښځې سر ته یې ونیو. نو تاسو څه فکر کوئ چې لکه دا حالت دې تېرېږي، خیر خو موږ به خبره په خولې په ذریعه باندې حل کوو، دوی دې هر شی کوي، تاسو ته ښکاري نه که تاسو سترګې پټې کړي؟ دا ټول طالبان خو باید دغسې نه دي که نه، نه په تېر جمهوریت کې ټول دغسې وو، دغسې یو دوه درې په هر ځای کې پیدا کېږي. موږ چې دا خبره کوو چې دغه خلکو ته باید چې دی د قانون په چوکاټ کې باید سزا ورکړي شي، جزا ورکړي شي. دا خو دا زموږ ستاسو دغه مبارزه هم دې دپاره ده چې دا موږ دغه خبرې چې کوو، دا مبارزه چې کوو، دا غږ چې پورته کوو چې دغه بېانصافي بېعدالتي دا باید نوره پای ومومي. دلته هر څوک چې که هغه طالب او که غیر طالبي چې یو جرم کا باید محکمه شي خوري. خو ته چې دی بیخي لکه یعنې مطلب دا دی چې هغه د کلابیانو په شکل باندې ته وایې چې نه بیخي دغه نظام باید ړنګ شي، نو دا خو د افغانانو په وینو به ړنګېږي. نو آیا غواړې خوري؟ خو ته هم نه غواړې که نه. نو هدف دا دی چې موږ تاسو ټول په شریکه باندې باید دغسې دومره چې هره ورځ دومره ذلیله کېږي او هره ورځ دومره یو هغه دې نه ښه ده چې بیچارهګان ټول افغانستان په یو ورځ مړ شي، ټول ورباندې بمونه خطا کړي چې مړ شي او ختم شي. دا ټول عوام دې نه ښه ده چې هره ورځ ځورول کېږي، دې نه ښه ده ټول ختم شي. خو نو فایده یې څه ده خوري؟
فایده دا ده چې بس بیچارهګانو یو انسان ته راغله ځوروی لږ ځوروه په هغه باندې ښایسته ښایسته مړ کوه کوم یو ډزې وولې هغه ختم شي د کې راحته به مړ شي. خوري ګوره ګرانې ګوره محترمې خوري دغسې فردي جرمونه چې دی د نړۍ په ټولو هېوادونو کې شته دی دغه المان دغه انګلستان دغه امریکا په دغه ټولو ځینو کې خورې شته دی. صحیح ده موږ دا وایو چې دلته باید کار اهل کار ته وسپارلی شي. یو اساسي قانون چې د 21مې پیړۍ عصر سره ډېره زیاته اړتیا ورته په افغانستان کې باید رامنځته شي. همدغسې خورې موږ په دې باندې ټینګار کوو. دا پوښتنه چې کوي د پوښتنه کوي د خبره خو ډېر قوي پوښتنه ده. یو موضوع دا دی چې تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې مشروع نظام نه وي د طالبانو د دغه نظام نه د توقع مه لري. په افغانستان کې مشروع نظام نشته دی. نظام هغه دی چې د افغانستان ملت هغه نظام یې ټاکلی وي د افغانستان د خلکو په رایه منځته راغلی وي یا د یو لویې جرګې په نتیجه کې منځته راغلی وي قانون اساسي ولري د خپل دوست او دښمن لپاره یو تعریف ولري هغه ته به موږ نظام ویلو. هغه ته موږ نظام نشو ویلی چې د څو انډیوالانو ملګرو له ادرس نه پرته هېڅوک پکې شتون ونه لري. د داسې نظام نه دغه توقع څنګه کولی شي؟ دا تمه مه لره. دا تمه چې موږ څنګه کولی شو په افغانستان کې داسې یو نظام راوړو چې د افغانستان ملي ګټو په رڼا کې ټولو افغانانو ته د منلو وړ هر افغان په خپله جغرافیه کې احساس د مالکیت د دغه جغرافیه وکړي او هر افغان حق ولري چې په افغانستان کې د افغانستان په سیاسي او نړیوالو مسایلو باندې پوه شي. اوس خو موږ نه پوهېږو زموږ بهرنی سیاست څه څه دی. موږ نه پوهېږو زموږ د ملي منافعو تعریف څه څه دی. موږ نه پوهېږو چې افغانستان له انزوا نه څه راقبلېږي څه ډول باید افغانستان له انزوا نه وباسو. موږ اوس هم نه پوهېږو 100 میلیونه نجونو مکتب او ښوونځي ته نه ځي. دا د ده نظام پالیسي ده استراتیژي ده طرحه دی که دغه د پردیو استخبارات یو برخه ده چې غواړي افغانستان بېسواده وساتي. ده لپاره باید کار وکړي چې افغانستان کې یو مشروع پر خپلو پښو ولاړ د خلکو د بطن او متن نه راټوکېدلی یو نظام وي. هر هغه نظام چې ملت په هغه نظام په محور کې نه وي هغه نظام مشروع نه وي. اوس که د هر چا نظام وي نوم یې نه اخلي. سلام علیکم. ډاکټر صاحب جنرال صاحب خو ولاړ دا ته لاندې یوې افغان مېرمنې پوښتنه کړې البته پوښتنه یې موږ تاسې ټولو ته راجع ده که یې تاسې ځواب کوئ کومنټ کې. دوی وایي چې موږ همیشه لایوونه تعقیب کړي دي څوک چې راځي په سوشل میډیا کې د افغانانو له حقوقو دفاع کوي خصوصا د ښځو له حقوقو نه. دوی وایي چې موږ تر اوسه دغو اشخاصو کې د ښځو د حقوقو په مورد باندې داسې جدي دریځ تر اوسه د چا مو نه ده لیدلی چې دوی د ښځو د حقوقو په مورد باندې جدي دریځ ولري. زه جواب کوم. دا هوس راوړو مهرباني ډاکټر صاحب تی ورته جواب کا ځکه جنرال صاحب نه پوښتنه وکړه. مقصد تاسو خپل کې سره پروګرام کنټرول کړئ زه لږ مصروف یم. هوس راوړو تاسو او زه به دا مهرباني ډاکټر صاحب تی جواب اول دا ده چې تر هغه ځایه پورې مو چې وس شوی او توان مو په شوی خپل غږ مو پورته کړی تر ډېرو غټو ځایونو پورې مو دا غږ پورته کړی خو دلته یو ملي شعور ته ضرورت لري. ملي شعور ته دا ضرورت دا دی چې ټول افغانان باید دا غږ پورته کړي چې د نجونو تعلیم او تحصیل د دوی حق دی او نظام یا د دغه ډیفکټو سټیټ نه هر شی چې ورته هر بلا چې نوم لري دنه باید غوښتنه وشي. په دې لحاظ تر هغه وخته پورې چې یو نجلۍ لپاره حق د تعلیم او تحصیل نه وي هغه په علم باندې سمبال نه وي هغه د افغانستان په منافعو پوه نه شي افغانستان به یو خپلواک نسل ونه لري. یعنی که تاسو غواړئ چې یو مقتدر نظام ولرئ باید ښځو ته د تعلیم او تحصیل حق ورکړي او دا دوی انساني حق دی دوی د شرعي حق دی دوی اخلاقي حق دی. خلکو جازونه الوزي ښځې په تاسو باندې بمبار او تاسو کېنولې. زما شخصي نظر دا دی او دا د افغانستان هر څوک چې نظر ورکړي و د افغانستان ګټو ته وګوري. د افغانستان ګټه په دې حساسو شرایطو کې دا دی چې نظام د خپل مشروعیت د خپل ملت نه واخلي او د نجونو تعلیم او تحصیل د افغانستان د ارزښتونو اعتقادونو باورونو او د ملي ګټو سره هغه غوښتنه دی چې هر افغان یې غواړي. څو کسان یې نه غواړي هغه د دوی کار دی. منتها د افغانستان د اکثریت ملت غوښتنه دا دی چې تعلیم او تحصیل باید د نجونو سره تبعیض ونه شي. ډېره مننه پاک الله مو مل. زه هم تاسو نه رخصتېږم. چېرته ځي پاتې شروع به خو د کې پاتې شل د ملګري خویندې دغه لري تواب څه دا هوس راولګه ورو چې دا خلک راپورته کړم زه
یو کار به وکړو ښه دوستانو او که بندي یې ستا خوښه ده تواب صاحب زه پوهېږم چې ادب چې زه لاندې ځم زه لایف بندوم دلته خلک ناست دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ښه وخت ولرئ.